ولسمشر ماڼۍ او ولسمشر غني ته ډیر بد خبر څه شوي او خلک ولې ډیر په بیره کې شول. دلته یې راسره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو پخیر. ولسمشر ماڼۍ کې 20 کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي. د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي BBC فارسي ته ویلي د ولسمشر ماڼۍ شاوخوا 20 کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي. د سرچینې په وینا دغه کسانو د ازموینو پایله مثبته ختلې او دوی اوس کرنټین شوي. د ټولنیز خصوصي تلویزیون هم خبر ورکړی چې داسې اسناد یې موندلي چې ښایي د ولسمشر ماڼۍ ځینې کارکوونکي په کرونا اخته شوي او اوس مهال د روغتیا وزارت یوه کاري ډله د ولسمشر د دفتر له کارکوونکو د دې وایرس د معلومولو لپاره نمونې اخلي. تر اوسه ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرونا وایرس له امله په اروپا کې د میلیونونو وګړو پر تګ راتګ محدودیت لګېدلی او کرونا وایرس په ایټالیا کې په یوه ورځ کې 388 کسان ووژل. کرونا وایرس څنګه ځان خوندي ساتلی شو؟ همدارنګه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 40 مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 555 ته ورسید. د دوی له ډلې تر اوسه 18 تنه مړه شوي او 30 تنه روغ شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سلاکار وحید مجروح په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې هیواد کې 490 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې له دې له ډلې 555 مثبتې وې. ښاغلي مجروح زیاته کړه چې دا 40 پیښې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ولایتونو کې ثبت شوي چې له ډلې په کابل کې 8، هرات کې 8، کندهار کې 5، نیمروز کې 4، بلخ کې 4، وردګو کې 2 او په بغلان، بادغیس او غور کې بیا یوه پیښه ثبت شوې. په همدې حال کې د کندهار امنیي قومندانۍ د اوروژنې ادارې په همکارۍ د دې ولایت په ښار کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د درمل شیندلو چارې پیل کړي او تر دې وړاندې موهمند ګروپ او افغان بیسیم شرکتونو هم په یاد ښار کې پر هټیو او مارکیټونو مکروب وژونکې مایع شیندلې وه. تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ډېرې پیښې له ایران سره ګاونډي هرات ولایت کې ثبت شوي. په کابل او هرات سربیره دا ناروغۍ تر اوسه په سمنګان، نیمروز، لوګر، بلخ، زابل، غزني، بدخشان، کندهار، ننګرهار، دایکنډي، کاپیسا، بادغیس، سرپل، پکتیکا، بغلان، کندوز، غور، پکتیا، تخار او فاریاب کې پیژندل شوي دي. اندېښنه شته چې ممکن افغانستان کې د کرونا د ازمایښت د محدودیت له امله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغو په سلونو ډیر وي چې تر اوسه پیژندل شوي دي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.